دا میخه د دې ذکر خو په احادیثو کې نشته. اوس یو بیوقوفه دی وابي دی هغه را پاتېدلې دی نو په مسلمانانو کې یو تشویش اچي که یو زنانه د هغې سره 9 تولې سونه نه ده برابر، 1 توله ده، 2 تولې ده، 3 تولې ده، په دې زنانه باندې قربان عاقل انسان چې عقل لري لیونی باندې قرباني خدای پاک نه د فرض کړي. لیونی د شریعت او د دین مکلف نه دی، په هغه باندې خدای پاک لازم کړي نه ده. بل مصطفات پورې رسول الله مبارک یو وارم قرباني نه د پرېخه، هر کال قرباني کړي ده، هر کال. او ناشنا روایت ته تویم په دې روایت کې ډېر خوند او ډېره مزه پرته ده. چاته چې خدای پاک وس ورکړی نو ګوره په دې باندې عمل کول پکار دی، عمل د عملي میدان کې راوستل پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب داسې ابو رافع صاحب فرمایي وایي چې رسول الله مبارک به کله د قربانۍ اراده وکړله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړلو اشترا کبشین، 2 ګډان به واغستل. څه شی؟ 2 ګډان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم واغستل قربانۍ لپاره. څنګه ګډان؟ سمینین، مضبوط ګډان، مضبوط غوخور چې غوخه پکې وي لمور ګډان به واغستل. او بل اقرنین، خکرور ګډان په ځنو ځایونو کې ملاويږي نو خکرور ګډان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم واغستل. املحین، او بل داسې نرم خيستا مزیدار د وین د غوخې نه وسم داسې رپیدل، داسې مضبوط ګډان بو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا صلى وخطب الناس، کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر منځ خلکو ته پړاو کو دا غین ورستو به د اختر خطبه ویلا نو دا صحابي فرمای وای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لو باغتوانو ګډانو کې یو ګډ را وستلې شو، مخه ته به ته ودرولې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم قائم فی مصلاه، رسول الله مبارک په پاکم ځای کې چې منځ کړو ال تکیب ولاو نو فذبحه بنفسه بالمدینه، په مدینه منوره کې ودا عیدګاه کا رسول الله مبارک په خپل لاسونو مبارک سره غټ ذبح کا، په خپل لاسونو مبارک سره به هغه ذبح کا او څه به فرمایل. ګور دا ناشنا کې استقول له زبردست جمله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل و اے ربا هذا عن امتي جميعا، دا یو ګټ چې کوم ما ذبح کو دا ما د خپل ټول امت نه ذبح کو، دا غي په نوم میکا. رسول الله مبارک په خپل امت لپاره قرباني کوله، د خپل امت په نوم باندې وای پروردګار دا ګډ چې ما ذبح کو نو وای دا زما د ټول امت د طرف نشو، خو کم امت می هغه امت می شهید لك بالتوحید، پروردګار چې ستاسو وحدانیت گواهی ورکړي. ځکه کفار هم د رسول الله مبارک په امت کې راځي، اوس د کفارو د طرف خو رسول الله مبارک نه کوله. کم خلک چې ایمان به لرلوخه کفار دا چې څومره کفار دي دنیا کې نو دا خو ټول د رسول الله مبارک په امت کې دي، خو کافران دي ایمان وسره نشته. نو رسول الله مبارک په کې دا قید لکاو الذي شهید لك بالتوحید، پروردگار چې کوم ستاسو توحید اقرار کوي، ستاسو وحدانیت مني، او بل وشهید لي بالبلاغ، او زما نبوت مني، رسالت می مني، زما په نبوت او په رسالت باندې ایمان لري او ستا په وحدانیت باندې ایمان لري. دا قرباني ما ټول د دې په نوم باندې وکړه. نو ګور رسول الله مبارک دومره غمخوارو چې وابه غسل 2 ګډان مضبوطه خو سوربه ګډان او بیا به یو د امت د طرف نه ذبح کو. او دا راوی فرمای بیا به بل راو غوستو، چې بل به راو غوستو نو بیا به څه چلو کو په خپل لاس مبارک باندې به اغم ذبح کو. او بیا به او فرمایل وای دا زمانہ دا د محمد نه او د آل د محمد نه زما د ټول اولاد نه چې څومره آل مې ده د دې د طرف نه دا ذبح کوم، هغه به د خپل ځان د طرفه ذبح کو. او بیا به د دې دوانو ګډانو وخه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل آل باندې مخوړلا او څومره مسکینان بچو خواوشا کې پاغه ټولو مسکینانو کې هم تقسیم کړل. هغه غوخه به په ټولو مسکینانو کې هم تقسیم کړل. نو اوس مشهور خبره ده چې په امت کې دا رواج د ډیر وخت نه د صحابه کرامو د دور نه روان دی. په امت کې دا رواج د صحابه کرامو د دور نه روان دی چې صحابه کرام هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه باندې قرباني کوله. نو اوس هم یو امتی کدا سي کوي چې دی وای زما وس شته دي وس مې کیږي زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه خپل قرباني کوم، یو قرباني د غي د پاره کوم، نو بالکل کولې شي جواز دی کا بالکل جائز
او افضل خبره ده چې خدای پاک چاته مال او دولت ورکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نامه باندې قرباني وکي او دا غي نبی خپلم خوراک کولې شي خپلم ته خوراک کولې شي په فقراو باندې تقسیمولې شي چې فقراو باندې تقسیم کړي نو دا زبردست خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم با ټول امت د طرفه قرباني کوله ګوري چاته چې خدای پاک وس او طاقت ورکړي هغه خو اسم قرباني کوي خو کم خلک چې وس او طاقت نه لري کاغه قرباني کول او غواړي او وای چې قرباني کومه نو ګورا دا منی خبره نه ده من نه ده شریعت منع کړی نه ده چې د قرباني چې د قرباني نه کوي بس چې د چا شوق کیږي منه ده او وای چې زه خامخا قرباني کومه د ثواب په نیت باندې فرض را باندې نه د خود ثواب په نیت باندې کومه د خیر حاصلولو لپاره نو دا ډیر لوی خیر دی په دې باندې تاسو ته یو نظیر او مثال هم پیش کوم احمد بن اسحاق دا یو مشهور بزرگ تیر شوی دی د یو ورور ډیر زیات غریب و ډیر غریب ورور یو دا د دې لپاره هغه غریبانان چې کم پزړه کې مینه او محبت لري د قرباني سره وي چې قرباني دی حکم دا هغه ته یو مثال وېما دا یو غریب ورور هر کال به قرباني کوله هر کال یو کال به نه پرې خودله وای چې کله وفات شو دی ما په خوب کې ولیدا وای ډیر خوشاله او په خوب کې او په یو زبردست سورلې باندې اسمانه د پاسه سورو مضبوط اسو ماته د پوسو کو چې خپل پاک د سره څه معاملې او په څه باندې وبخي خپل څنګه وبخي خوشاله وکنه خوب کې ولیدا ما چې خپل سره څه معاملې او څنګه وبخي وای خوب کې راته وای چې ورجانا نور هیڅ یو عمل را سره نو ټول اعمال می ضایع یو عمل را سره د سیو چې پاغي باندې خپل پاک وبخو ما عمل څو و یو بیوسه زنانه و بډای و هغه ته ما یو درهم یو ورځ ورکو د الله تعالی په نامه باندې بالکل سد زړه نه مې ورکو د الله تعالی په نامه باندې مې یو روپۍ یو درهم صدقه هغه ته ورکړله و ما ته الله رب العزت فرمایله د حساب کتاب په دوران کې چې یو عمل دې ما ته نه قبول صرف دغه یو درهم چې د خزې ته دی ورکړې په دې بخم صرف دغه یو درهم په دې بخم ځان لپاره ذخیره جمع کوي ځنې سیز انسان بالکل د زړه نه په اخلاص سره وکي هغه اخلاص صرف د معلوم وي نوري څوک دا غینه نه خبر نه خبر د زړه په اخلاص سره اعمال کوي که یو روپۍ څوک ولې صدقه نه ورکوي چاته بس اخلاص ډیر لوی شی دی ګوره فرضي عبادتونه دا غنه دي قبول شوي فرضي عبادتونه صرف یو درهم یو خدای پاک قبول کړلو هغه درهم چې کوم د الله تعالی د رضا په خاطر باندې یو زنانه ته ورکړو خدای ته هغه قبول وګرځاو مغفرت وکړو نو یې خدای پاک خو د مغفرت د درهم په وجه وکړو خو په دې مې پوي کا دا کمی سورلې اسونه چې او دا سورلې چې د سرخواته ولاړې دي نو دا څه شي دي او په دې کوم سورلې باندې اعلی سورلې چې د پدې پاسه سوري دا څه دي دا د برکت سره تمیلاو شو نو دی وای راته مسکه شو راته خندلې او وروره په ما قرباني نه و فرض خدا الله تعالی په نامه باندې به ما هر کال قرباني کوله سره د غربت نو دا زما هغه قبول شوی ساروي دي چې کوم ما د الله تعالی په نوم باندې ذبح کړیو نو الله تعالی ما ته د هغې په نعم البدل کې دلته سورلی راکړي نو ما ته ورور وایي چې ما ته تپوس وکړو احمد بن اسحاق وایي چې اوس کم خوا روانې په دې سورلو باندې وایي ما ته وایي چې نور کم خوا ځم خو جنت ته روانې م که نه جنت ته روانې ما او ویلاړو په اسمان یې خپواړه ولا او خوشې شو بیا زما د سترګو نه غیب شو معنا دا چې یعنی دا ګوره حقیقي خبره ده احادیثو نه ثابته خبره ده احادیثو کې راځي کوم انسان چې کوم ساروی ذبح کو قرباني کو د قیامت پر ورځ باندې بده پاغي پملا باندې ناشته وي او د جنت ته داخلي ښه د پملا باندې به ناشته وي دیبا جنت ته داخلي د غساروي د دې دومره لوی فضیلت او لوی برکت ده کوم انسان باندې چې نه د فرض نو لازمی خبره نه ده چې هغه د قرباني وکي لازمی نه ده کای نو د ثواب په نیت ما ویل چې کولای شي ښه او چې په کوم خلکو باندې فرض د داغي د پر خپل شرایط دي عاقل انسان چې عقل لري لیونی باندې قرباني خدای پاک نه د فرض کړي لیونی د شریعت او د دین مکلف نه دی هغه باندې خدای پاک لازم کړي نه ده بل مسلمان سره په قرباني کوي مسلمان چې وي نو هغه باندې قرباني فرض ده په کافر باندې قرباني نه فرض کیږي بل دی به مقیم می مسافر بنئ که په خپل کلی کې ډېر پیسې هم سره شته د ډېر موټر او بنگلې ورڅ دي برابر دي خو چې مسافر په مسافرۍ کې پتا باندې قرباني نه د فرض ښه په مسافرۍ کې په مسافر سړی باندې قرباني نه د فرض بل چې یو انسان ایمان میاد کړه ایمان چې مسلمان وي
په کافر سړی باندې قرباني نشته. بل شرط پکې دا دی چې د صاحب نصاب وي، چې د سره شریعت چې څومره مقدار خودلې دی دغه عمره پیسې د سره وي. نو 52 تولې چاندي حساب لګوا، 7.5 تولې سونه حساب لګوا. یا د ضرورت نه دومره زیات سامان دی په کور کې د چا چې هغه د نصاب د پیسو برابرېږي. نن سبا به کم سے کم تقریبا 1,80,000 15,000 یا 90,000 نو دومره خواوشا کې به دا نصاب جوړېږي چې د 52 تولې چاندي حساب سړی ولګي نو تقریبا دغه 2 لک ته نږدې خواوشا ته نصاب رسیږي. نو که یو کس د دومره پیسو مالک وو نو په د باندې به قرباني فرض کیږي. که د دومره پیسو مالک نو لک روپۍ وي یا څه د پاسه لک روپۍ وي نو په دې سړی باندې قرباني نشته ده. که یو زنانه د هغې سره 9 تولې سونه نه ده برابر، 1 توله ده، 2 تولې ده، 3 تولې ده، په دې زنانه باندې قرباني نه فرض کیږي. په دې زنانه باندې قرباني نه فرض کیږي. ها که د دې سره زیاتې پیسې د ضرورت نه زیاتې پیسې و سره وي نو بیا به په دې باندې قرباني فرض کیږي. نو خدای له پیسې سنبال نه دی خودل پکار چې کومه خدای پیسې ځان له جمع کوي او سره زره موسی نو بیا که یو توله سره مسرو او پیسې وسره راتللې نو بیا په دې باندې قرباني فرض کیږي. حساب د 52 توله چاندي دا د دې کله یې کس جوړي توله ورته تقریبا 3 لک روپۍ د سرو زرو نه د سرو زرو بیل سیز دی او د سرو زرو نصاب بیل د سپینو زرو بیل 52 تولې چاندي ز یادوما او 7.5 تولې سونه سونی بیل نصاب دی د چاندي بیل نصاب دی. چاندي په سونه باندې قیاس کینا د سونی ریټ که هر څومره اوچت دی بس داغي دغه نصاب دی 19 تولې بس دغه بیات ساتي 19 تولې کله کمی زنانه سره وی نو بس پاغي باندې قرباني پرځي. اوس د 52 تولې چاندي یا قیمت او یا چاندي د چا سره دومره وا نو پاغه سړی باندې په قرباني فرض وي. اوس بالفرض والمحال کله یو انسان سره صرف لګه چاندي دا لګه سره چاندي دا او نور یو سره پیسې دي نور یو سره نقدي پیسې دي نو بیا په باندې قرباني فرض کیږي. یا که چرته مثلا د چا سره سونه ده ما ویلي اوس د کمی زنانه سره سونه ده او دې لګي نقدي پیسې ځان لې خېدي کله سره دي که 15 زره دي یا که 60 زره دي نو په دې خزه باندې به قرباني فرض کیږي. اوس کسل 200 روپۍ وسره دي نو په دغه باندې قرباني نه فرض کیږي. ځکه دا خو د ضرورت نه زیات نه دي، دا خو یومیه خرچه مثلا که 15,000 4000 روپۍ مسره دي نو دا یومیه خرچه کېدې شي نو په دې خزه باندې قرباني نه فرض کیږي. خو که چرته د 10,000 نه سیوا 10,000 ته یا د دې ضرورت چې مطلب په دیورس کې دا څومره خپل ضرورت په دې پیسو باندې پوره کولای شي چې خېډېر پیسې مو لګي خو چې خپل ضرورت پوره کیږي دا اغه نه کمې پیسې زائدېږي نو بیا په دې باندې قرباني فرض کیږي. او د قرباني لپاره ګوره د آیات ساتي د نصاب برابرېدل شرط دا نه دی چې د کم یو سره مثلا 2 لک روپۍ وي نو د بکال به تیر شوی وي نو به قرباني کیږي نه. که د قرباني په ورځ باندې د چا سره دومره پیسې راغی نو بیا هم په باندې قرباني فرض وي. په دې کې کال تیرېدل نصاب تیرېدل شرط نه دی. یو سړی دی هغه مثلا لیونه د ورځې په شروع کې لیونه دی او د ورځې په اخره کې د اختر په ورځ باندې په اخره کې بیا سم شو نو په د باندې کده صاحب نصاب دی په د باندې هم قرباني فرض کیږي. په ایام النهر کې کچر تله سم شو مزغوی کار شروع کو او صاحب نصاب دی په د باندې به قرباني فرض کیږي. یا یو ماشوم دی هغه دومره عمر ته ورسېدلو چې بس اوس په د باندې منځ فرض کېدل شروع شو د اختر په ورځ باندې په هغه باندې منځ فرض شو نو بس بیا به هم په د باندې قرباني فرض کیږي که چرته صاحب نصاب وخه صاحب نصاب. یا یو مسافر سړی د اختر په ورځ باندې راغی کلی ته او د سره پیسې شته دي مسافر سړی د اختر په ورځ باندې کلی ته راغی او د سره پیسې شته صاحب نصاب دي نو بیا په د باندې قرباني فرض شوخه ځکه د مقیم شو او مخکې مسافر د مسافرین اوته. اوس د آیات ساتي په مسافرۍ کې خلک خطا کیږي د مسافرۍ لپاره خپل مدت دی چې یو انسان اوس په یو ځای کې مثلا خپل آبائی وطن دی خپل کلی دی هلته د پیدایش شوی دی هلته د جیدادونه دي د کور دی د خپلوان دي اوس د هلته اوسېدو بل ځای ته کډه منتقل کړی ده بل ځای ته مهاجر شوی دی نو د دې معنا دا نه چې اوس په خپل کلی کې دی مقیم دی اوس په دې پردي کلی کې ودی مسافر نه خلک ته مسافر وایي خو د مسافر نه ګڼل کېږي. بیا د دویم وطن اوس دغه وګرځیدا
دا کم زیته چې د کډه وړي دا نو په د باندې بم ګورو قرباني ویخه دا د مسافرۍ په حکم کې نه راځي هغه مسافرۍ کې اوس یو انسان د ضرورت د پاره یو ځای ته تللی دی د خپل ضرورت پورا کولو د پاره او پاغه باندې د اختر ورځ راورسي اگر چې مالدار دی خدای په لار کې په سفر باندې دی په د باندې قرباني دغه ته نه د فرض زکه دغه مسافر دی اصلي مسافر دغه ته ویل کېږي ها اوس قرباني کېږي په چا باندې هغه خو ما ته بیان کو قرباني اوس په کوم زناور باندې روا ده په کوم زناور باندې قرباني کېږي د آیات ساتي د خپل نصاب دی ها رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې لپاره نصاب بیان کړی دی رسول الله مبارک اوخه ګډ ګډا چيله غوا غوي دا سيزونه دي دا رسول الله مبارک د دې لپاره نصاب خودلې دي اوس ظاهرا خبره ده په احادیثو کې خود دغه ذکر نشته دي دا میخه د دې ذکر خو په احادیثو کې نشته اوس یو بیوقوفه دي وابي دي اگر پاتېدل دي نو په مسلمانانو کې یو تشویش اچي د څومره مدینه دا رواج را روان دي کنه چې خلک په میخه باندې قرباني کوي حسن بصری سے یو لوی محدث تر شوی یو لوی تابعی دی د خپل کتاب کې لیکلی دی چې والجاموس کالبقر د یو روایت را نقل کړی د حسن نه هغه وایي چې والجاموس کالبقر دا د زکات مبارکه مسله ده چې میخه هم د غوا په شان دي د دې قیاس په غواګانو باندې کیږي کم صفات چې غوا لري هغه صفات میخه هم لري کم صفات چې غواګان لري هغه صفات میخه هم لري نو اوس ظاهرا خبره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د دې ثبوت بالکل سره شته نه چې په میخه باندې قرباني کړي خو تاسو ته پته شته دا ولې څوک چې سعودي عرب ته تللی دي جزیره العرب ته غیب لیدلی وي جزیره العرب یو داسې جزیره ده چې دا جزیره وبن نه لري دا خپل اوبو نه لري ډیر په کم مقدار باندې دلته خپل اوبو ملاويږي ښا ډیر کم چینی دي او ډیر کم د اوبو سہولیات دلته مهیا دي او میخه څنګه سي دي میخه د اوبو نه بغیر ژوند نه خوخی میخه په یخزي کې خوشاله وي نو ظاهرا خبره ده د رسول الله مبارک په زمانہ کې اسلام د جزیره العرب نه نو بار شوی نو صحابه کرام میخه نو لیدل سفر نه وی شوی چا قربانی پیجندل نه د جزیره العرب نه بهر صرف په جزیره العرب کې قربانی متعارف وا هر چې افریقا دا که سودان دی یا د سیدا یخ علاقې په کوم ځای کې چې او به بسیار دي نو التمیخه وا خو الته مسلمانان نو التمیخه وا خو الته بیا مسلمانان نو ځکه رسول الله مبارک زمانه د سیو چې الته اسلام نو خور شوی پورا د جزیره العرب نه بهر نو وتله اسلام خو د حضرت عمر رضی الله تعالی په زمانه کې چې کله ابو بکر صدیق رضی الله عنه خلافت قائم شول د جزیره العرب نه د قیصر او د کسرا طرف ته لګ منتقل شو دا غین ورسته د حضرت عمر سے په زمانه کې غټ غټ قلعې بیا د اسلام د نوم د نیمه دنیا پورې خور شو نو دا خورستو اسلام خور شو کنه نو ظاهره خبره د صحابه کرامو میخم رستو ولیدله د دې ثبوت په لوی لوی کتابونو کې چې کم د زکات نصابونه دي او یا د قربانۍ مسائل دي نو په دې کې د دې قیاس په څه باندې شوی دی په غوا باندې شوی ښا د میخه قیاس په غوا باندې شوی چې څنګه نصاب د هغې د زکات دغه سي د زکات نصاب بد دي چې څنګه د قربانۍ حکم د هغې دغه سي بد دي اوس د دې خلکو ذهن هم کار نه کوي که یو مخته په دې باندې قرباني نه جایز کې نو معنا دا چې دا یا حرام زناور دي حرمت پکې راغلي دي او یا د چرګ سره مشابه کچ ورکوټه دي نو اوس که څوک ته ورکوټه وي نو ټول خلک به تقمقل وي ځکه میخه خو د غوانه غټي میخه خو د غوانه غټ ساروي دي بل په دې کې ګوره د غوا ټول صفات پراته دي کنه ټول صفات پیدا ور کوي د دې غوخه خړل جایز دي هر یو سيزي جایز دي نو بیا د دې د په استعمالولم په کار دی چې رسول الله مبارک نه دي ثابت نو بس میز کا کنه په ته جایز وای په خپل عقل باندې نو سره روایت شته دي نو سره قرآن آیات شته نه رسول الله مبارک نه په دې باندې راغلي چې رسول الله مبارک وای چې په میخه باندې قرباني نه کیږي دا شته یو روایت نشته نه د تابعین قول شته البته زره په دې باندې اجماع خیمه اجماع د تابعین نه د حسن بصری صاحب د وخت نه اجماع په دې باندې روانه د خلک د دې زکات مرکه په دې باندې قرباني هم کوي نو لہذا په دې باندې قرباني کیږي اوس د دې د عمرونو خبره ده
دا مختصر ذکر د تکوم ګورئ د میخ عمر او د غوا عمر غوي عمر د سانډا عمر د دیو د 2 کالو دی ښا چې د 2 کالو وي نو قرباني به پکېږي که د 2 کالو نه یو رزم کموانو په دې باندې به قرباني نه کېږي د اوخ لپاره 15 کال شرط دی د اوخ لپاره 15 کال عمر شرط دی کله 15 کلن وي په دې باندې به قرباني کېږي د 15 کالو نه یو کالم کم وي نو په دې باندې به یا یو رزم کم وي نو په دې باندې به قرباني نه کېږي اوس چيله شو د دې مسله جدا ده د ګډ مسله جدا ده د یاد ساتي ښا ځنه خلک چيله په ګډ کې راولي خو نه دا سندري چيله او چيله د لپاره مکمل یو کال شرط دی اوس د ګډ او ګډي د لپاره یو کال شرط نه دی ښا یو کال شرط نه دی کدا د شپږو میاشتو وي خو چې د یو کال عمر ښکاری ښا خو چې د یو کال عمر ښکاری کدا اسنه چې یو کمزوري چې صرف اډو کې پکې ښکاری او غراونی چې په دې کې خاصم شپږ میاشتې دي نه دا څه بنئ چې دومره سربوي چې دې د یو کال د ګډانو سره پری دي چې هغه ځان خې پاره کې چې داسې معلومیږي چې سړی پیژنې نه ناشنا سړی چې دا اوس د یو کال له کدا د شپږو میاشتو دي نو بیا په دې باندې قرباني جایز ده بیا په دې باندې قرباني کېږي اوس په دې کې حصہ په اوخ کې او کسان په میخه غوا کې وغیرہ کې په دې کې او کسان د او کسانو نه زیات پکې نشي شریکې دي که په یو کس باندې دا دومره غټ سي ذبح کوي هم صحیح ده جایز ده خو د او کسانو نه به زیاتې کې نه په دې کې او په وړو کو سارو کې لکه چيله شو ګډ شو په دې کې صرف یو کس قرباني کولای شي اوس چيله ذبح کول بهتره خبره ده که غوا غوي وغیرہ ذبح کول بهتره خبره ده نو غوخه چې په څه کې ډېر وي یا پیسې چې په څه باندې ډېر راځي ګورئ چې غوخه هم پکې ډیره وي او پیسې اوس که د دوانو پیسې او غوخه یو برابر په تول کې خطل نو بیا دې که اره یو کا خو که د غوخه هم ته زیاته خطله غوخه او پیسې هم ته زیاته خطلې د چیلینا نو بس بیا په دې باندې قرباني په غوا باندې بهتره ده ځکه چې په دې کې بس تاسو د فقراو حصہ ډیر شي د فقراو حصہ به سره ډیر شي هغه ته حق ورسي په دې کې ټول په پرچ کې ځان له سنبالول لازمي خبره نه ده د فقراو حصے پکې ډیر خلک بدل تداسي وي د کال خو ماته ډیر خلک داسې ښکاری چې به وسه ډیر زیات وي ځکه چې د کال ساروي ډیر زیات ګران دي خلکو نه اورو نو به هر حاله چې د فقراو حصہ پکې خامخا سړیو کې درې حصے کول پکار دي یو حصہ د خپل اولاد لپاره یو د خپل خاندان لپاره بل د فقراو لپاره فقیر چې دروازې تراشي نو اول خدا پکار نه دا منګله دا پکار د چې د فقیر کور ته منګه دروازې ته یوسو منګه محتاج یو د ثواب غټلو هغه د ثواب غټلو محتاج منګ ته نه چې په منګ باندې ثواب غټه خو بیا نن سبا رواج داسې دي که فقیر دروازې تراشي یا یو کس د شرم نه چاته ویلې نشي نو ګوره په خپل تلاش کول پکاري په خپل ملګرو کې په خپل محله کې انسان ته پته لګي چې دا انسان کمزور دی بے وسه دی د کس کور ته واخه اولېګه کور ته واخه اولېګه په زید دي چې سنباله کې صحیح ده سنبالول ځان لا اوکا خو د ضرورت مطابق ځان لکې چې د خراب هم نشي چې بجلی د باندې لاړ شي او بیا ډیران ته غورځي نه بهتره خبره ده چې د فقراو باندې تقسیم کې دا غي حق ادا کړه او سرمند دي په مسجد کې نشي ورکولې د مسجد د ضرورتو لپاره امام له ورکولې شيخه امام له ورکولې شيخ معاوضه به نه حسابه دا څه بنوي چې دا د تنخواه حصہ ده د امام تنخواه خپل په هر ځای کې نن سبب دې علاقو کې مقرر وي دا خپل تنخواه خپل خو بیا سرمند امام صاحب حق وي هغه تور رسول هغه تور سپارل دا په هر یو ملګری باندې لازمي خبره وي چې د خپل حصے هغه دغه ورته ورسې امام ته دغه ذمہواری ادا کی بل عام غلې کې چې فقراوي فقیر ته هم سرمن ورکولې شي د پخوانی زمانه پرنګ کې یو کس وې د خپل ضرورتو لپاره استعمالوما د ګډ شوا سرمنه نن سبا هم افغانان استعمالي او زمونږ په پاکستانانو کې دا رواج ډیر کم دی افغانان په کې شوملې جوړي دا تروي وته دی وای دا په دې خپې اوتړي دا کم روغ سرمنته روغ او باسي بیا د خپې اوتړي بیا پکې غوړم دي د کور نور ضرورت نو که څوک دغه سي د ضرورت لپاره یا ځان له جانمات سازي یا تی بل څه ضرورت کې راولي نو ځان له هم په ضرورت کې راوستل شي خو پیسې به ځان نه استعمال کړي خرڅ کړل د قرباني هیڅ یو سیس خرڅول دا بالکل جایز نه دي کا نه اډو کې خرڅول جایز دي یو څوک قربانیو کې دی وای چې زی اډو کې خرڅوم په بل چا باندې که خرڅ کړل دی واغه پیسې بیا صدقه کوي کچا یو د ساروي واغستو چې هغه کې پي وي هغه پي به دې ځان لکور کې نه استعمالي هغه هم صدقه کوي هغه پي هم صدقه کوي دي اوس یو مسله بل را یاد شو په میانس کې را بیا هیر شو به هر حال د قرباني د ساروي پي دام په خپل نشي استعمالولې صدقه کوي به د یو ساروي چا د سیوا غستو چې داغه خېټه کې بچیو د دې مسله دا لګیا د کیدا ضروری مسله ده نو اوس کاغه بچي د ذبح نه مخ کې دی اوسېګو نو بیا بس چل کای دا بچي سره
ګوره دغه بچی ذبح کول هم په د باندې لازمي دي دی با بچی ذبح کوي ښه مور به هم ذبح کی بچی به هم ذبح کی دواړه به ذبح کی اوس که چرته بچی پرې خودلو او خرڅ کو بیا ځان لا نو ګوره دغه پیسې که په حصصو کې ملګری سره شریکانو ټول به اجازه تو کې یو چاته به په صدقه ور کې بیا هر یو ملګری ته خپل حصہ ور کې هغه به صدقه کې بچا باندې ځان له بدا پیسې نه استعمالي ځان له بدا پیسې نه استعمالي کله قرباني ورځ تیر شو بیا ذبح کولو وای چې دغه خو په خپل مینس کې تقسیم کو نو نه بیا هم نشي کوله هغه خو بیا صدقه کوي ښه د قرباني د ورځ تیرېدل نو ورستو به د دې غوخه صدقه کوي یا که خرڅ کو پیسې به صدقه کوي نو